د معتکف د فارم اعتکاف ته چې ولویږي زما ورته توصیه دا ده چې بیا دې دا سړی موبایل نه مستعملوي. بعضې خلک الله پاک دې موږ تاسو معاف کړي دا لوی لوی غټ غټ موبایلان ورسره دي. په آخره ورځ د اعتکاف چې مازدیګر پوښتنه جنې وکړي چې وروره ته خو نو نن راوځې څو ختمه د قرآن کریم دې کړي دي. وایي کاکا موږ ولا ګرده ورځ دا موبایل کتې پر بیده سوي به وباله خو نو دغه غټ موبایل دی نو مسجد ته یې راوړل سخته ګناه ده مې راوړئ. ځان جنې ساتل پکار دی. که یاره سړی و دې غټ موبایل ته نجس ووایي لرې نه دا ډېر مردار شی دی. خلک یې ټول د دې څه وایستله که او په داسې حالاتو کې څنګه چې دی ژر ور فکر سي چې دا اوس خو د سهار لمونځ خلک ډېر وختي کوي که نه. الحدیث بالحدیث یذکر وي خبره پښتانه وایي سړي ته در خبرې ور یادېږي. تاسو به نشهیي سړی لیدلی یو سړی پوخ نشهیي دا د نشې پر وخت باندې ادب دی نسوارو سګریټ کوي یو نوی پکښې وتلی دا نوی چې پکښې وتلی دا نو پر هر وخت وهي خوله یې هم ډکه کړي سګریټ یې هم پر لګولی بس داسې شان. موږ دا د سهار په لمانځه نوي پکښې وتلي دونه مې ور مخکې کړي دي چې هغه وختي یې کوي هغه یې ولا زموږ څه وروسته کوي. چا وختي یې کوي هغه یې در موږ وروسته کوي. موږ نوي پکښې وتلي که نه دا ډېره نادره دا نوی چې سړی پکښې وتلی دا ډېر عجیبه نو په دې وجه باندې لږ احتیاط چې دا وختي لمونځ وسي وختي په دغه وخت کې زما پر بغل په لمانځه کې سړی ولاړي بیا یې راوکاږي چې ایسې سلام وګرځېدی بیا ګوتې پر کشي دلته بیا په دا اشنا شپه باندې تا ته څه ضرورتونه پېښ شوه چې د ګردې دنیا تجارت یې پر غاړه یا د ټولې دنیا باچهي وزیران یې لا به زه همداسې نه کوي. دا دونه ډېر غټ کار دی دا موبایل. هغه وخت کې چې سړی سلام وګرځي پیغمبر علیه صلات وسلام وایي استغفر الله ووایي. استغفر الله نن چا یو موبایل یو. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته وایي چې تاسو سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا ووایاست. هغه خو ولاړه بیا دا شی راوړه. به هر حال کم څوک چې راسي اعتکاف ته کښېني د دې شیانو نه اجتناب کول پکار نه